بس در نظمه گزاره ګرانه ده بس در نظمه گزاره ګرانه ده وشوه صنمه گزاره ګرانه ده او اول دی وی چې لاړ شي هیڅ نه کیږي اول دی وی چې لاړ شي هیڅ نه کیږي اوس وی چې مرمه گزاره ګرانه ده اول دی وی چې لاړ شي هیڅ نه کیږي اوس وی چې مرمه گزاره ګرانه ده او کوي همدغسې حالات زهرجن کوي همدغسې حالات زهرجن بیا خو همدمه گزاره ګرانه ده او چې د ثاقب آخري شعر به د ده غزل هم ویم حالانکې ډېر شعرونه دي پکې آخري شعر یې داسې دی چې د ثاقب حوصله هم ماته شوه چې د ثاقب حوصله هم ماته شوه واقعي منمه گزاره ګرانه ده شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکې او مهربانه دی. درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼ نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم او باړې ته راغلی یو د دې سیمې ځلنده ستوری ښاغلی ارجې ثاقب افریدي سره یو چې ډېر په خپله هم د ادب خدمت کوي او هلې ځلې کوي او تاسو سره په خپله هم په سکرین باندې شاعران ملګري شریکوي او په خپله هم د پښتو ډېر خدمت کوي. نو راغلي یو خواله مونږ هم ویل چې څه ریکارډ کړو تاسو له نو وخت مو ډېر نه هم راځي چې اول ورته پروګرام کې هرکلی وایو نو ثاقب افریدي په پروګرام کې درته هرکلی ستړي مه شي وایو. ډېره زیاته مننه عزت خوشحاله اوسئ الله دې نور هم عزتمن که ستاسو هم مننه کوو چې زما خواله راغللی تاسو ته هرکلی وایو مننه. ډېره مننه مینهوالو کتونکو د ثاقب افریدي نه به کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو. ثاقب افریدي صاحب هسې خو تا ټول خلک پېژني خو بیا هم یې موږ په پاڼه د مینهوالو سره خپل ځان معرفي کړو. بله مننه کومه څنګه چې تاسو وویل ثاقب افریدي مې نوم دی او د قوم شلوبر سره زما تعلق دی باړه کمبر آباد کې اوسېږم. ډېره مننه ثاقب صاحب په لنډو ټکو کې موږ سره خپله پېژندګلو وکړه. زه خو یم چې مینهوالو سره په شروع کې یو کلام شریک کړي نو ډېر خوند وي. ډېره مننه کوم ستاسو ملګرو ته پته هم داسې لږ ډېر د جمود هم ښکار شوی یم او څه مې مصروفیات داسې دي چې څه صحافتي هلې ځلې دي څه کاروباري هلې ځلې وي څه دا سماجي منډې تړلی شي نو د هغې له کبله ورته ډېر اوزګار شوی نه یم خو بهرحال څه شعرونه دي چې د یونیورسټۍ د وخت غزل دی چې اوده بخت به مې بیدار شي ته به ګورې اوده بخت به مې بیدار شي ته به ګورې زړه هغه به زما یار شي ته به ګورې اوده بخت به مې بیدار شي ته به ګورې او زړه هغه به زما یار شي ته به ګورې او د زړه وینې ورکومه د مودونه د زړه وینې ورکومه د مودونه دا چمن به ګل ګلزار شي ته به ګورې او ستا چې داسې وي د زلفو رسین غښتې ستا چې داسې وي د زلفو رسین غښتې ټول مین به دې په دار شي ته به ګورې او شعر دی پکې چې کړم را جوړ به ورته شړک باران د اوښکو کړم را جوړ به ورته شړک باران د اوښکو او جانان به مې ایثار شي ته به ګورې او اخري شعر به درته پکې ووایم چې داسې ټول عمر ساده بادا به نه وي داسې ټول عمر سودا بودا به نه وي ستا ثاقب به ډېر هوښیار شي ته به ګورې. ډېر خوندور ډېر اعلی کلام مینهوالو کتونکو تاسو اورېدل بالا خوندونه ترې موږ هم اخیستل تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي. ثاقب صاحب د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې شاعري دې د کوم وخت نه شروع کړې ده استاد دې څوک دی او کتابونو په باره کې د څه خیال دی؟ داسې ده چې تقریبا زه دا اوم اتم کې به ومه تقریبا دا د 1998 یا 99 خبره ده زموږ سره کلاس کې ملګري وو الله دې وبخي یو ملګری مو ته اولاد دردمن نوم یې و یو بل ملګری و را سره عبدالغفار شوخ د هغه نوم هغه ژوندی دی یو د شعر و شاعرۍ دا بنډار به م را جوړ کړی و په کلاس کې او دغه وخت نه مې د کتاب لوستو سره شوق و خاطر افریدی شو حمزه بابا دا به مې لوستله رحمان بابا به هم لوستو خو چونکې ډېر نه پوهېدلو هغه وخت کې
د دې غټو شاعرانو په کلامونو باندې، خو بیا هم لوستل به مو. ما ته تر اوسه پورې څوک چې شعر ووایي او دا تپوس رانه وکړي نو هغه ډېره دعوه نه کوم، خو څه نه څه په دعوه سره زه دا ویلی شم چې ما ته دا اندازه لګېږي چې دا د خاطر افریدي شعر دی که نه دی، او یا د حمزه بابا پورې څوک شعر ووایي او په حمزه بابا پورې وتړي نو اندازه راته لګي چې نه دا د حمزه بابا شعر دی یا د هغه شعر نه دی، مطلب د هغې چې کوم اسلوب دی سټایل دی په هغې باندې پوهېږم. نو د هغه وخت نه مې شاعري کوله، بیا مې باقاعده شاعري چې دی په کال 2000 کې شروع کړله. مشاعرو ته به راوتمه. باړه ادبي ملګري د هغې نه مخکې خیرخوا پښتو ادبي جرګه وه، بیا باړه ادبي ملګري شوه، د هغې صدر و حاضر افریدی. زما ړومبنی ادبي استاد هم حاضر افریدی دی، و مې او دی مې او انشاءالله چې به زه ورته اوس هم احترام لرم، زما اوس هم استاد دی او د هغې نه را په دې خوا تر دې دمه پورې زما دا سفر جاري دی. کتابونو حوالې سره که راشو نو تقریبا یو ښه بیخي غټ کتاب خو نه، خو بیخي وړوکی هم نه، لکه د نن سبا شاعرانې چې بس 20-30 غزلې راغونډې کړي او کتاب ته راچاپ کړي، داسې هم نه دی. ښه یو برابر کتاب مې د شاعرۍ نه چاپ کیدی شي، لا چاپ نه دی. او د هغې یو وجه دا هم ده چې څه خو هغه مالي ستونزې هم وي، خو بیا هم د هغې حل لاره راوځي. د ټولو نه لویه ستونزه چې دا زما ورته نوم نه خوښېږي چې زه خپل کتاب ته نوم څه کېږدم، نو د دې وجې نه هم پاتې دی. د دې سره زما 2 نثري کتابونه دي، د نثر کتابونه دي چې یو زما کوم پښتو کې به ما کلمونه لیکلي خبرونو ته، هغه دي پکې، مضامین دي پکې، او دویم هغه یو کتاب دی چې په مختلفو شاعرانو باندې د هغې په کتابونو باندې ما لیکنې کړي دي، د هغې یو کتاب هم را سره پروت دی. نو تقریبا په مجموعي توګه باندې زما سره 3 کتابونه دي چې یو د غزل دی او 2 چې دی هغه د نثر کتابونه دي را سره. ثاقب صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي، ته په کوم صنف کې کور کړی دی؟ ما خو چې کوم د نثر حوالې سره شي نو مضامین مې اکثر لیکلي، کالمونه مې لیکلي اخبارونو ته، یا مې په شخصیتونو باندې د هغې په ژوند او فن مې لیکنې کړي دي. خو که غزل طرف ته راشي یا نظم چې کوم دی، بیا پکې غزل او مختلف اصناف دي پکې، نو زیات کار چې دی هغه ما په غزل کې کړی دی. او که دا ووایم چې د غزل نه علاوه مې نور څه نه دي لیکلي، یو څو سندرې به مې لیکلي او په شمار به مې 1 یا 2-3 نظمونه لیکلي. د دې نه علاوه ما د غزل نه علاوه په نورو اصنافو کې کار نه دی کړی، شاید زما طبیعت ورسره نه مني. ډېره مننه ثاقب صاحب، د خلک د شاعرۍ سره شوق لري، بله شوقونه لري، څوک د مرغو شوق لري، څوک د کیل لوبې، داسې ته په ژوند کې کم شوق کړی دی او اوس د څه شي سره ډېر شوق دی؟ زما د ماشومتوب نه یو شوق و او هغه دا و چې زه ریډیو ته لاړ شم. ماشومتوب زه 4م یا 5م کلاس کوم چې بابا ریډیو اورېدو، بیا زما شوق زیاتېدو او هغه د غالب خبره چې غالب شوق بڑھتا گیا اس کی نہیں سے، نو موقع به هم نه میلاوې دی. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ کم قبایل دی هغې ته ډېرې زیاتې کمې موقع په لاس ورځي، خو بهرحال کوشش مې کوو او آخر کار په کال 2006 کې ما ته په ریډیو کې د کار کولو موقع په لاس راغله. خوشحاله په دې ما چې شفارس مې نو، که څه هم نن سبا شفارس باندې ډېر زیات کار کېږي، مخکې هم کېدو اوس هم کېږي. هغه د ریډیو شوق مې و، روانو هغه پوره شو تقریبا. تر دې د بابا د پښتونخوا داسې یو ریډیو سټیشن نه تقریبا چې بابا کې کار نه کړی، هغه که زمونږ وفاقي ریډیو سټیشن دی ریډیو پاکستان، د ریډیو پاکستان پېښور په څانګه کې مې کار کړی دی او تقریبا هغې کې ما کار کړی دی د 2009 نه واخله تر 2014 پورې ما هلته کې کار کړی دی. یو بل ریډیو سټیشن و سنو اف ام، هغې کې مې 2-3 کاله کار کړی دی. پښتونخوا ریډیو کې تقریبا د کال 2009 نه را په دې خو تر دې دمه پورې کار کوم لګیا یم. دې نه علاوه نور مختلف ریډیو سټیشن دي، دلبر ریډیو شو یا داسې نور دي. نو هغه زما شوق روانو. ټي وي سره مې شوق و. د نن 6 کاله مخکې مې یو پروګرام 2 داسې دي چې تقریبا هغه کوارټر ورته وایي، مطلب 3 میاشتې پروګرام وي د پی ټي وي، د هغې نه مې پروګرام کړی دی، یو مشهور پروګرام و، د هغه نوم و شمال، هغه مې کړی و. بیا زموږ په علاقه کې لږ حالات داسې شو چې خراب شو، او کله چې حالات خراب شو نو ما هغه شوق په مرۍ مې خپه کېښوله، مړه مې کومه فی الحال حالات ښه نه دي. هغه د یو شاعر خبره وایي چې
اوس ګزاره د زړه په وینه کوو حالات چې ښه شي بیا به مینه کوو نو ما چې حالات ښه شي بیا به ورسره ګورو نو تر دې دمه زما هغه شوق روان دی د شاعرۍ سره مې شوق و تاسو د شوق او د دغه خبره وکړه د سماجي د خیر ښېګړې کارونو سره مې شوق دی غواړم چې هغه د خبره افریدي خبره وي هغه چې په کار د ولس را نه شي هغه ځواني دې بیا پورې شي که نه نو موږ وایو چې د ولس په ښېګړه باندې راشو نو دغه مې هم شوق دی. ډېره ښکلې او ډېره ګټوره خبرې ملګرو تاسو له وکړې. ثاقب صاحب داسې په زړه کم یو غټ ارمان لرئ چې داسې اوس دې په زړه باندې وي چې یاره دا خو هم پوره وایي؟ ارمانونه خو ډېر وي خو که موجوده وخت کې او اوس زه وګورم نو شکر الحمدلله داسې یو ارمان نیم دی خو داسې ارمان نشته دی چې زه ووایم چې یاره دا خامخا پوره کېدل پکار دي نو شکر دی داسې څه ارمان مې په زړه نشته دی. خدای پاک ډېر څه راکړي دي عزت یې راکړی دی شهرت یې راکړی دی تر څه حده پورې دولت هم راکړی دی. زه د الله پاک نه ډېر زیات راضي یم او مدام زه په مونځ کې هم چې مونځ وکړم نو اکثر ماته خلک وایي چې دعا نه کې ورپسې که نه زر پاسې ځینې خلک کله کله مکمل او نه شي ما په دې تک تک کې چې پاسېږم خدای پاک ته ووایم چې زه ستا نه ډېر راضي یم ته زما نه راضي شي. ډېره مننه ځین چې مینهوال په تمه وي د کلم نه مینهوالو سره کلم شي ستا د خورو ورو ویښتو په شانتې ستا د خورو ورو ویښتو په شانتې یا پریشان یم د لوګو په شانتې ستا د خورو ورو ویښتو په شانتې یا پریشان یم د لوګو په شانتې او شعر دی پکې چې ګټې تاوان ته پکې نه ګورم ګټې تاوان ته پکې نه ګورم مینه کوم د لیونو په شانتې ګټې تاوان ته پکې نه ګورم مینه کوم د لیونو په شانتې او شعر دی پکې چې سره اننګي دی د ګلاب ګلونه سره اننګي دی د ګلاب ګلونه کاږه باڼه دی د ازغو په شانتې سره اننګي دی د ګلاب ګلونه کاږه باڼه دی د ازغو په شانتې او منم چې ډېرې شته خوږې او پستې منم چې ډېرې شته خوږې او پستې خو نشته ژبه د پښتو په شانتې منم چې ډېرې شته خوږې او پستې خو نشته ژبه د پښتو په شانتې او مکړه د پیغلو غوندې کنج او مکیز مکړه د پیغلو غوندې کنج او مکیز خوی کوه دروند د شازلمو په شانتې او مقطع ده چې ما خپل ارزښت تل برقرار ساتلی زر یم ساکبه زه د سرو په شانتې ما خپل ارزښت تل برقرار ساتلی زر یم ساکبه زه د سرو په شانتې. ډېر خوندور ډېر الله کاله مینهوالو کتونکو موږ هم ته بالا خوندونه واخیستل تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي. ثاقب صاحب چې کوم د سوشل میډیا په لار ادبي خدمت کوي تاسو دغه په کوم نظر باندې ګورئ؟ سوشل میډیا ذکر تاسو وکړو دا یو ډېر نن سبا یو پاورفول میډیم دی بیا خو کار دی هغو خلکو دپاره کوم چې په یو وخت کې هغه وایس لیس و د هغه اواز هغه به ټي وي نه راخیستو ما تاسو سره وړاندې هم ذکر وکړو چې کوز چې څومره میډیا ارګنایزیشن دي د مونږ خلکو له یا که هغه د هر څوک وي دا به اوس نه یم چې هغه ټرایبل سره تعلق ساتي یا کم ځای سره هم تعلق ساتي نو ډېر په مشکل هغې ته ځای پکې میلاویږي نو په داسې حالاتو کې سوشل میډیا یو ایزي ټو اکسیس یا په اسانۍ سره دې ته رسایي کېږي د هر یو انسان نو کوم ادبي خدماتو تاسو ذکر پکې وکړلو مخکې خو به په شمار څو کسان وو هغه به یا پی ټي وي ته غوښته یا به رادیو پاکستان ته غوښته او د هغې د لارې به د هغې اواز دنیا ته رسېدو خو نن سبا د هر چا سره په جیب کې د هغې سره پی ټي وي هم دی او د هغې سره ریډیو هم دی نو هغې کولی شي چې خپل ادبي خدمات تاسو د ادبي خدماتو ذکر وکړو نو هر قسم خدمات چې دي هغه دنیا ته وړاندې کولی شي رسولی شي نو دا یوه ښه خبره ده چې دا قسمه پروګرامونه کېږي ستاسو دغه چینل دی د اسمان ستوري داسې نور بلا دي زما خپل چینل دی یون نیوز په نوم باندې د هغې نه ادبي خپرونې کېږي زما د یوټیوب چینل دی ثاقب افریدي آفیشل په هغې باندې هم مختلف تاسو به کتلي د مختلفو شاعرانو مرکې وي پې د نورو ریپورټس وغیره سره دا هم وي پکې نو دا ده چې
دا یو ښه مثبت ګام دی. تاسو ته ستاسو غوندې کې نور څومره ینګ جنریشن دی زلمې کول دی د هغې ستاینه زه کومه. خو یو خواست کومه چې په مونږ خلکو کې یو شومتیا ده. شومتیا څه ده؟ چې یو بل مونږ سپورټ کوو نه. د یو کس چینل دی بس وی ګورو او تیر شو پې نه لایک ورته کوو نه کمنټ ورته کوو. په کار دی چې د هغې مونږ حوصله افزایي وکړو. یار تاسو بد کمنټ پې وکئ ورته ووایئ چې دا څه بکواس دې شروع کړی دی ټیک ده خو ورته وخوایې که نه که هغه ښه کار کوي ورته ووایې عزت خانه یار ډېر زبردست کار دې شروع کړی دی کیپ اټ اپ دې له نور هم وده ورکه. زړه که پې لایک کې نه شي ورکولی د غصې والا چې کوم ایموجي دی هغه وله ورکوئ که یو شیز هم نه یي خوښ خو لازما ورکوئ هغه شیر کوئ مخې له چې راشي هغه سبسکرایب کوئ هغه فالو کوئ. د دې سره به د هغې حوصله افزایي به هم کېږي او بل نن سبا د دې سوشل میډیا نه خلک په لکونو روپۍ ګټي. داسې خلک هم شته دی ما کتلي دي چې هغې 5 लाख 10 लाख 20 लाख روپۍ میاشت هغه د دې نه ګټي. ولې ګټي؟ یو خو دا د هغې کنټینټ هم ښیي دې ته هم خیال کول پکار دی. ښه کنټینټ هغه په خپل پیج باندې اچول پکار دی. او دویمه خبره دا ده چې باید مونږ یو بل سپورټ هم کړو را سره. تاسو وګورئ د پنجاب یا مونږ د نورو د صوبې چې کوم یوټیوبرز دي یا فیسبوکرز دي یا ولاګرز دي هغه یو بل ډېر ښه سپورټ کوي. زمونږ یو بل نه سپورټ کوي خلک. زما دا ګیله کېږي د دې خلکو نه. نو باید چې مونږ یو بل سپورټ کړو او د داسې قسمه عزت رور شو یا نور چې کوم زمونږ زلمې کول دی هغه مونږ سپورټ کړو چې هغې ته نور هم دا خو د چا نه پیسې غواړي نه د چا نه څه غواړي خو که غواړي ستاسو نه مینه غواړي نو باید چې داسې خلکو ته مونږ مینه ورکړو. ډېره مننه ډېره ګټورې خبرې ملګرو تاسو له وکړې. امل لرم چې تاسو په دا باندې عمل وکړو. ثقیف صاحب دنیوي زده کړه دې څومره ده؟ دنیوي زده کړه خو مې هغه خلک چې ورته یې که نه زه ډبل بیچلر یم او ډبل ماسټر یم. مطلب بی نه پاس دی بیا مو بی ایډ کړی و بلکې ماسټر مې وکړو پښتو کې پېښور یونیورسټۍ نه 2009 کې مو پښتو ادب کې ماسټر کړی و. بیا مې د هغې نه پاس بیچلر وکړلو ایجوکیشن کې بی ایډ چې ورته ویلی شي هغه مې وکړلو علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه. په 2012-13 کې مې جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن کې پېښور یونیورسټۍ نه بله ډیګري واخیستله. و دغه قسمه دی مو د سفر راوندی به څه مصروفیاتو یې وجې نه پاتې شوم ګنې د مو زړه دا دی و انشاءالله چې تاسو یې مخکې د ارمان خبره کړې وه چې ارمان مې دا دی چې زه ام فیل وکړم او پی ایچ ډي وکړم. دا مې یو خواهش دی چې دا زه وکړم. خو یو وخت داسې و چې بلکې اوس هم دی داسې نه ده چې خو څه کله کله فاینانشل پرابلمز روشي پیسو د وجې نه فیسونه او یا دا شیونه دومره زیات وي چې یا به مزدوري کوي یا به سبا کې دواړه کورونه بیا په یوځای باندې نه کېږي. نو دا مې سبق هغه دی مو خپل ابتدایي چې کوم استاد و مو نیکه د خدای وبخ کې مو نیکه دینی سبق مې ته ویلی او قرآن شریف بیا مې هغې نه پس په ترجمه باندې قرآن پاک ختم کړلو. نو دغه قسمه سفر روان دی. اوس پیره مې د سټډي سره شوق دی مطالعې سره مې شوق دی. اما چې دلته کې د هغه توصیونکو سره اوس هم ورسره کتابونه سره مکمل او شي کتابونه زه لولم سټډي کوم. ثقیف صاحب خلک لکه اکثر مونږ بیا پوښتنه کوو نو د مینې پوښتنه کوو چې تو مینه کړې او که نه بیا اکثر خلک دا جواب په دا ډول ویل کي یا ورور سره مې کړې ده د خور سره مې کړې مور او پلور سره که نه نو خپلو رشتو له تو وکړو. خو چې کومه پوښتنه مونږ کوو هغه به وره کړي چې تو مینه کړې او که مینه دې نه وکړې. که جواب ضروري ګڼې ویل کړه که جواب دې خوښه نه وي. مله سر زه ریډیو کې چې وم مخکې ریډیو ذکر مې وکړه مو دوه ډېر مشهور پروګرامونه دي بلکې یو خو بیخي زیات مشهور دی ادبزار کوم چې د پښتونخوا ریډیو نه وي د جمعې په شپه 10 نه 12 بجو پورې. نو هغه چونکې داسې د مینې محبت پروګرام دی اکثر پکې مونه د پښتنه خلکو کې چې مینه دې کړې ده نو مینه مې کړې ده او ښه ټیک ټاک مې کړې ده او اوس یې هم کوم. خو اکثر خلکو له زه دا وایم چې مینه کوم د خپل ځان سره یې کوم که نه بلکې خلک تاسو ذکر وکړلو چې خور مور او پلور دوسره خواص هم خلک مینه کوي. که څوک دا ووایي چې یاره دې سره مونږ مینه نه کوو نو هغه بالکل فضول خبره وایي. هغې سره خواص هم خلک مینه کوي. خو زما مینه د هغه د کل هم انسانیت سره مې ده. څوک هم چې انسان دی هغه که نر دی او هغه که ښځه ده هغه که مسلمان دی او هغه که غیر مسلم دی هغه که تور دی او که سپین دی نو زما د زړګي سر دی. ډېره مننه زین چې مینهوالو سره پیغام شریک کړه. بس پیغام مې دا دی چې ژوند ډېر زیات ښکلی دی
د ژوند قدر وکړئ، د خپل ژوند قدر هم وکړئ، د بل ژوند ته هم په درنه سترګه وګورئ. عزت ورکړئ یو بل ته، د یو بل سره مینه وکړئ، محبت وکړئ. د تربګنو، د بغض، حسد د دې نه هیڅ هم نه جوړیږي. کوشش وکړئ چې په کومه طریقه هم وي او چرته هم وي او څنګه هم وي د چا په ښه باندې راشئ، د چا سره ښېګڼه وکړئ. زما پیغام صرف همدومره دی، د انسانیت سره مینه وکړئ، محبت ورسره وکړئ او د تربورولۍ، د نفرتونو او د دې څیزونو نه راووځئ. زما دغه پیغام دی. ډېره مننه سقیب صاحب، خبرې هم ډېرې وکړې ځین چې مینهوالو سره په اخر کې یو کلام شریک. یو غزلونو یو 2-3 شعرونه یې ته یایم چې شعر دی چې شم قربان ستا د خوږو خوږو خبرو، شم قربان ستا د خوږو خوږو خبرو، رانه هېرې کړو آشنا خوند د شکرو. شم قربان ستا د خوږو خوږو خبرو، رانه هېرې کړو آشنا خوند د شکرو. او شعر دی کې چې ایله وخت اوس د چک، دا مې د سپرلي په موسم کې دا شعر لیکلی و چې ایله وخت اوس د چکر دی که را درومې، ایله وخت اوس د چکر دی که را درومې، زیړ ګلان را ټوکېدلي په کمرو. او آخري شعر به هم د غزل ووایم چې د ساقب نه د خپل حسن تپوس وکړه، د ساقب نه د خپل حسن تپوس وکړه، د زرګر سره وي قدر د سرو زرو. او یو بل غزل شعرونه دي چې خوږلت لري ګبین دی او یا کند دی، چې خوږلت لري ګبین دی او یا کند دی، خو په مینه کې د دې نه هم ډېر خوند دی. او نه پوهېږم تا د څه سره تشبیه کړم، نه پوهېږم تا د څه سره تشبیه کړم، ستا ښایست خو د ګلاب نه هم دوچند دی. او آخري شعر یې داسې دی چې که څوک ډېر هم کوشش وکړي نه پټېږي، که څوک ډېر هم کوشش وکړي نه پټېږي، ستا ساقب خو خاص د لمر غوندې څرګند دی. ډېر خوندور دی. الله شعرونه ملګرو تاسو واورېدل، بالا خوندونه موږ هم ترې واخیستل، تاسو به هم بالا خوندونه اخیستي. بیا هم په اخر کې د ساقب صاحب ډېره مننه کوو چې موږ له په دلان تنګ وخت کې وخت ورکړو. مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ سره تر دې د وخته پورې اوس خپله مرکه راغونډوم. زموږ سره کیمرامین محمد سید افریدی او خپل کوربه عزت افریدي له تر بله مرکه پورې ورکړې اجازت د لوی الله په امان.